ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا د ګنداره ټي وي د نن ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د جنورۍ په 13 نیټه کال 2025 د زیارت په ورځ سهار 11 بجې د اکادمي ادبیات پاکستان په ذیلي دفتر حیات آباد کې د خویندې ادبي لښکر د سوري لاندې د نومیاله پښتون دانشور ډاکټر احسان ظهیر صاحب د شعري مجموعې غرغنډې د مخکتنې دستوره د پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي په صدارت کې وشوه او پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت او د خویندې ادبي لښکر سرلښکره قدرمنه کلثوم زیب په دې موقع مشران میلمانه او پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر، ډاکټر کلیم شینوار او اقبال حسین افکار اعزازي میلمانو په حیث په دریځ ناستو. او د نظامت چارې نومیاله شاعر، کمپیر او جرنالست ښاغلي افسر افغان په خپل ځانګړي انداز کې ترسره کړي. د دستورې ته د خیبر پښتونخوا حکومت پخواني سیکرټري بلدیات فاروق شاه صاحب، ډاکټر فخر الاسلام صاحب، ډاکټر احمد علي اجس صاحب، کامریډ انور زیب او انجینیر جانثار خان، زیبا اپریدی، اقبال حسین افکار، ډاکټر اسلم تاثیر، ډاکټر کلیم شینواری، ډاکټر زبیر اسرت او پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي، د ډاکټر احسان ظهیر اپریدي صاحب په علمي ادبي عملي خدماتو رڼا واچوله او د هغه شعري مجموعه پښتو ادب کې یو غوره اضافه وګڼله. په دې دستوره کې ګڼ شمېر منورینو، شاعرانو، ادیبانو سره میرمنو شاعرانو، ادیبانو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. دا دستوره د سهار په 11 بجې شروع شوه او تر د 2 بجو پورې دوام وموند. سترګې دې زما غوندې په چا پسې رنځورې شه، خدای خو دې لالیه سم زما غوندې بې لارې کا. خدایه د کابل جنګونه ورکه من راوله، خدایه د کابل جنګونه ورکه من راوله، خدایه د کابل جنکۍ بیرته وادارې کا. خدایه د کابل جنکۍ بیرته وادارې کا. خیر دې کله کله لیونی لیونی چارې کا. زه چې راتېرېږم نو پړک دې په هندارې کا. جدید غزل پتمه کلی عرب تیرا سر لږی دوامداری کا. خدای خودی زما مینا نور هم در سر ډیر کا. خدای خودی زما مینا نور هم در سر ډیر کا. خدای دې ښکلې سترګې پسې نورې مزېدارې کا. خدای دې ښکلې سترګې